سلامونه ښه راغلاست د افغانستان الکترونیکي زده کړو درنو زده کوونکو ستړي مه شئ وخت ساعت مو بخیر هیله ده چې ټول ښه یاستئ او زندګي مو په خوشحالۍ سره سبا کیږي درنو زده کوونکو نننی درس موضوع مو د رسونې انداز نن 30 درس دی د رسونې انداز یا د کمیونیکیشن انداز یا هم د اړیکه انداز وایو په تیر درس کې اړیکه کمیونیکیشن ابلاغ دا مو وپېژندل چې څه شي ته یې وایي او هغه اجزاوې مو ورته وپېژندلې نن راځو همدغه اړیکه چې پرې نیول کیږي څنګه نیول کیږي ډولونه یې چې دي په همدغې باندې غږیږو د رسونې انداز معنا دا چې دغه اړیکه څنګه نیول کیږي د انسانانو ترمنځ په څو ډولونو اړیکه نیول کیږي په همدغې باندې خبرې کوو د انسانانو ترمنځ یا د اړیکې ډولونه پوهانو ډېر ډولونو باندې ویشلي دي او هر یو د خپل نظره دې ته ډولونه مشخص کړي دي خو چې ډېر پوهان په یو نظر دي دوی بیا وایي چې د انسانانو ترمنځ اړیکه په دغه څلورو ډولونو نیول کیږي چې دې کې دننۍ یا ځان ته رسونه ده د خلکو ترمنځ رسونه ډله رسونه او څلورمه چې دا عامه رسونه ده دوی په همدغه فکر دی چې د انسانانو ترمنځ یوه اړیکه په همدغه څلورو ډولونو چې کیږي نیول کیږي موږ راځو نن په همدغه څلور واړو ډولونو باندې خبرې کوو بحث پې کوو چې دغه اړیکه څنګه نیول کیږي همدارنګه پیژنوي لومړی راځو دغه د نننۍ یا ځان ته رسونه دې ته موږ ویلی شو چې د ځان سره اړیکه ورته هم ویلی شو دا اړیکه چې دا د یو انسان له لورې له ځان سره نیول کیږي د فکر کولو له لارې مثلا یو څوک فکر کوي د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه او همدارنګه یا د خپلو کارونو په اړه فکر کوي یا فکر زېږونه کوي همدغه یوه اړیکه ده چې انسان د خپل ځان سره نیسي یو واضحه مثال به درکړم چې تاسو ډېر ښه پوه شوئ یو څوک یو محصل چې سبا پوهنتون ته ځي دا د شپې لخوا یو فکر کوي ځان سره سبا زه پوهنتون ته ځم څه ډول موټر کې ولاړ شم پوهنتون ته د کومې دروازې څخه داخل شم په ټولګیوالو ترمنځ چا سره وګورم په ټولګي کې کوم ساعتونو ته کښېنم کوم ساعتونه پرېږدم همدارنګه په ټولګي کې استاد ماته کومه کورنۍ دنده راکړې چې زه یې ترسره کړم همدغه فکرونه دي چې دا یې ځان سره کوي همدغه ځان سره چې فکر کوي دا یوه اړیکه ده تاسو ټول انسانان د ځان سره همیشه فکر کوئ دغه فکر چې کوئ دا د ځان سره یوه اړیکه ده چې رامنځته کیږي پیغام لیږونکی هم خپله تی او پیغام اخیستونکی هم بیرته خپله تی ګوره ښه دغه فکر چې کې د څه په اړه چې فکر کې دا خو پیغام شو همدغه پیغام ته لیږي بیرته خپله اخلي دا خپله چې لیږي بیرته خپله اخلي دا له ځان سره اړیکه شوله چې په انګلیسي کې دې ته وایي انټرپرسونل کمیونیکیشن یا د ځان سره اړیکه په دغه اړیکه کې څو اشخاص وي دې کې یو شخص وي په دغه انټر پرسونل کمیونیکیشن کې شخص یو وي همدغه شخص پیغام هم لیږي بیرته یې ترلاسه کوي چې دې ته انټر پرسونل کمیونیکیشن وایي په انټر پرسونل کمیونیکیشن کې انسان د حواسو له لارې هم کولی شي چې اړیکه ونیسي دغه اړیکه د بوی کولو له لارې یا د لمس کولو له لارې کیدای شي رامنځته شي په ټوله کې به دومره ووایو چې د انټر پرسونل کمیونیکیشن کې د انسان خپله پیغام لیږدوي او بیرته دغه پیغام بیرته خپله ترلاسه کوي چې دی کې یو شخص وي همدغه یو شخص د فکر له لارې د فکر کولو د لارې چې د یو څه په اړه یې کوي همدغه یوه اړیکه رامنځته کېږي چې دغه اړیکه د انسان له ځان سره وي دویم راځو د خلکو ترمنځ رسونه یا اورل کمیونیکیشن بټوین پیپل دغه اړیکه د معنا خو یې ما لفظي وکړه په انګلیسي کې دغه اړیکه چې دا د دوه کسانو ترمنځ رامنځته کېږي د دوه یا زیاتو کسانو ترمنځ دا د دې مخالف ده دغه د انټر پرسونل کمیونیکیشن چې د مخالف دلته چې وه یو شخص دلته شخصیتونه څو دي دوه اشخاص څو دي دوه دا د دوه کسانو ترمنځ رامنځته کیږي دلته یو کس پیغام لیږدوي بل یې ترلاسه کوي د دوه کسانو ترمنځ خبرې اترې دا چې کیږي په همدغه اړیکه کې حسابیږي دوه کسان چې په خپلو کې خبرې اترې کوي همدغه اړیکه په د کوم اړیکه کې ته حسابیږي دغه د خلکو ترمنځ اړیکه چې ده د خلکو ترمنځ رسونه چې ده په همدغه کې چې کیږي حسابیږي
انټر پرسونل کمیونیکیشن چې یو شخص چې پیغام به یې لیږده او بیرته به یې خپله ترلاسه کوم. د خلکو ترمنځ رسونه کې به چې د اشخاص دوه دي، یو پیغام لیږدوي بل یې ترلاسه کوي. په دغه اړیکه کې ځینې غوښتنې دي چې دغه باید په پام کې ونیول شي. مثلا د دواړو اشخاصو ژبې باید سره ورته وي او باید د یو بل په ژبه وپوهېږي تر څو پیغام په اسانۍ سره ترلاسه شي. بل د دواړو خواو ترمنځ باید رضایت د خبرو موجود وي چې دغه خبرې کوي له یو بل سره. همدارنګه دوی یو بل باید ښه درک کړي، یو بل باید ښه وپېژني، بیا دغه اړیکه شی کېږي رامنځته کېږي. بل دغه اړیکه چې په پیلېږي کله دغه د خلکو ترمنځ رسونه چې ده دا په 3 پړاوونو کې پیلېږي. څو 3. لومړی پیل مثلا د خلکو ترمنځ اړیکه څنګه رامنځته کېږي؟ دا داسې رامنځته کېږي. ګوره ښه په 3 برخو کې. لومړی پیل هغه د پیل پړاو دی. مثلا تاسې په موټر کې ناست یاستئ، په موټر کې نوره ډېره سورلي هم ده، ستاسې تر څنګ یو کس ناست دی، تاسې دواړه اصل کې یو بل نه پیژنئ، خو ستاسو ترمنځ په همدغه موټر کې یوه اړیکه شروع کېږي چې دغه اړیکې شروع کېدو ته د پیل پړاو وایي. دا اړیکه څنګه شروع کېږي؟ مثلا ستاسې تر څنګ کس ناست دی، دا وایي چې نن موسم ډېر یو ښکلی موسم دی، ته هم ورته وایي چې واقعا چې موسم نن ډېر ښکلی دی. همدغه دوه جملې چې ستاسو ترمنځ تبادله شي دا د اړیکې د پیل پړاو شو چې ستاسو ترمنځ په اړیکه شروع شوله. بیا دوهم پړاو چې کوم دی دا ذاتي پړاو دی. په ذاتي پړاو کې مثلا تام داسې یو ویره لري، هغه هم لري که زه څه ووایم شاید ډېر مخکې ولاړ شم او شخصیت مې بد اغېزه وکړي، هغه ته ښه ښکاره نه شي. دواړه ویره لري د مخکې تګ خبرو لپاره مخکې نه ځي. ته هغه ته په تمه یې چې یو شی ووایي او هغه تا ته په تمه وي چې ته یو شی ووایي. خبرې خو مو په هغه جمله پیل شوې چې نن موسم ډېر ښکلی دی، دواړه په همدغه موټر کې ناست یاستئ. اوس د دغه جملې ویلو نه ستاسې هغه اړیکه شروع شوله. خو په دویم پړاو چې ذاتي پړاو دی په دې کې دواړه ویره لري چې زما خبرې که زه یې وغځوم شاید په ده بد اغېز وکړي. هغه داسې فکر کوي چې شاید په ده بد اغېزه وکړي. خو همدغه ته بیا ذاتي پړاو وایي چې دواړه ویره لري، نشي کولی چې خبرې وغځوي، خو بیا یو کس په دغه کې بریالی کېږي او دا خبرې چې کوي غځوي. بیا دریم کوم پړاو دی؟ قربتي پړاو دی چې په دغه پړاو کې بیا رازونه سره شریکېږي او هغه فکر کې چې پټ شی دي دا یو بل ته انتقالېږي. مثلا اړیکه مو شروع شوله، ذاتي پړاو تیر شو، په دغه دریم پړاو کې بیا کله چې ستاسو ترمنځ اړیکه جوړه شوله، اړیکه چې جوړه شوله هغه د دواړو په فکرونو کې چې پټ شی دی بیا تر هغه ځای چې لاره خلاصېږي او تاسې خپل هدف ته رسېږئ، موټر مو تر خپل هدفه رسېږي، تر هغه ځای تاسې هغه د فکر ډېر پټ شیان یو بل سره شریک کړي وي او اړیکه مو ډېره پخه شوې وي. او ځینې وخت دغه کسان بیا له یو بل څخه شمېرې هم واخلي چې دغه اړیکه په یوه پخه اړیکه بدله شي او یوه ښه اړیکه باندې بدله شي. دا د خلکو ترمنځ د اړیکې رامنځته کولو پړاو چې په دغه ډول رامنځته کېږي. دریم د رسونې انداز چې دی ډله ییزه رسونه ده. ډله ییزه رسونه دا هغه رسونه ده چې په دې کې څو کسان شتون ولري، د یو نه زیات کسان پکې شتون ولري او په یوه موضوع باندې بحث وکړي چې په دې کې ګردي میزونه، په صنف کې درس، همدارنګه دغه ټول پکې چې دي شامل دي. مثلا په یوه ګردي میز کې په یوه موضوع باندې بحث دا یوه ډله ییزه رسونه ده. ډله ییزه اړیکه ده د څو کسانو ترمنځ چې دغه په ګردي میز کې هر څومره کسانو شتون ولري د دغه ټولو ترمنځ رامنځته کېږي، په یوه موضوع باندې بحث کېږي. همدارنګه په صنف کې په یوه ټولګي کې د استاد او شاګرد ترمنځ دا یوه ډله ییزه اړیکه ده چې دغه استاد په صنف کې تدریس کوي او ډېر شمېر شاګردان ورته ناست دي، دا یوه ډله ییزه اړیکه ده چې رامنځته شوله. همدارنګه په کلي کور کې لویې غونډې، جرګې، دا ټول په ډله ییزه اړیکه کې شاملېږي. د دوو څخه چې زیات کسان وو، ډېر کسان وو، په یوه موضوع باندې بحث کوو، دا بیا په ډله ییزه اړیکه کې چې کېږي شمېرل کېږي. بل عامه رسونه ده چې ماس کمیونیکیشن ورته هم وایي، ډله ییزه رسونې ته ګروپ کمیونیکیشن وایي. ماس کمیونیکیشن کې څنګه کېږي؟ ماس کمیونیکیشن کې په یو وخت یو پیغام تر ډیرو خلکو رسیږي. په تلویزیون، راډیو، ورځپاڼې دا د ماس کمیونیکیشن ډولونه دي چې په دې کې یو پیغام
په یوه وخت تر ډیرو خلکو رسیږي، په یو شان ډول ټول خلک یې ته ترلاسه کوي. مثلا د تلویزیون څخه یو خبر خپریږي، دغه خبر په یو وخت د نړۍ په ګوټ ګوټ کې، په افغانستان کې، په اروپا کې، په امریکا کې، په نورو هیوادونو کې همدغه خبر ټول ترلاسه کوي چې دا یوه ډلهیزه رسونه شوې وبخئ، دا یوه عامه رسونه شوله یا ماس کمیونیکیشن شو چې دغه یو پیغام په یو وخت تر ډیرو خلکو ورسېدو، په یو ډول په یو وخت ټولو خلکو ترلاسه کو. دا چې شو ماس کمیونیکیشن شو. همدغه اوس چې زه تدریس کوم دا هم د ماس کمیونیکیشن یو بڼه ده، ځکه زه دغه ویډیو یوټیوب ته اپلوډ کوم، بیا دغه زده کوونکي د ای چې دی ټولې ګوري، په یو وخت دغه درس تر ټولو رسیږي چې دا یو ماس کمیونیکیشن شو. په ماس کمیونیکیشن کې ځینې چارې دي چې دی کې پیغام رسونکي، پیغام اخیستونکي، پیغام همدارنګه پیغام رسونکي، پیغام اخیستونکي، پیغام وسیله او همدارنګه د پیغام اغېز شامل وي. موږ خو د ابلاغ په اجزاو کې چې ویلي وو، پیغام رسونکي مو ویلی وو، پیغام اخیستونکي مو ویلی وو، پیغام وسیله مو ویلی وه او پیغام مو ویلی وو. دلته پکې چې اضافه شو اغېز. همدغه د تلویزیون نه چې یو خبر ته خپریږي او په یو وخت ډیر خلک ترلاسه کوي، دلته دغه د خلکو اغېز چې دی مثلا په خلکو څه ډول اغېز کوي دا هم په دې کې شامل دی. مثلا تا په یو وخت چې یو شی تر ډیرو خلکو رسیږي، تا باندې اغېز به هم ډیر وي، ځکه په ټولو خلکو به اغېز کوي، په چا به منفي کوي، په چا به مثبت کوي، اغېز به فرق کوي، خو اغېز به شتون وي، یو خورا لوی اغېز به چې کوي اتمن کوي. په دغه ماس کمیونیکیشن کې فیډبیک به ډیر سخت بیرته ترلاسه کیږي. ګوره ښه په ځاني اړیکه کې چې ځان سره نیول کېږي، دې کې فیډبیک موږ په ډېر اسانۍ سره ګوره ښه پیغام لیږدونکي هم خپله وي، پیغام اخیستونکي هم خپله وي، بیرته فیډبیک هم ډېر په اسانۍ باندې ښودلی شو، فیډبیک یا غبرګون ډېر په اسانۍ ښودلی شو. همدارنګه د خلکو ترمنځ د دوه کسو ترمنځ چې اړیکه ده، دلته هم فیډبیک ډېر په مخامخ اړیکه وي. مثلا زه خبرې کوم، یو بل کس یې اوري، زما د خبرو په اړه په همدغه وخت هغه کس چې کوي غبرګون ښایي. همدارنګه په ډلهییزه رسونه کې چې دی یو ګردی میز دی، مثلا ګردی میز پر سر یو کس خبرې کوي، بل غبرګون ښایي، هماغه ځای کې غبرګون ښودل کېږي. خو په عامه رسونه کې یا ماس کمیونیکیشن کې د غبرګون ترلاسه کول بیرته وخت نیسي او څه اندازه ستونزمن وي. همدغه یو خبر چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د یو تلویزیون څخه خپریږي، دغه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک بیرته یو غبرګون لري چې دغه د رسنیو والا ته یې وړاندې کړي، خو په هغه وخت په هماغه شیبه نشي کولی. که دوی دغه خپل غبرګون دغه رسنۍ ته رسول وغواړي، دا به طبعا وخت نیسي او یا شاید په ډېر ستونزه باندې بیرته د رسنۍ تر دفتره دغه غبرګون ورسیږي. نو په ماس کمیونیکیشن کې د غبرګون رسول وخت اخلي، خو په نورو کې چې دی دغه غبرګون ښودل ډېر اسان دی او په هغه وخت هغه شیبه چې کېږي ښودل کېږي. درنو زده کوونکو، دا د رسونې انداز یا د اړیکې ډولونه چې 4 ډوله دی. د انسان د ځان سره اړیکه، د خلکو ترمنځ رسونه چې دې کې 2 کسان شامل وي، 2 کسان ترمنځ خبرې اترې، تاسو پکې کولی شئ چې بیا نور ډېر مثالونه پیدا کړئ. ډلهییزه رسونه، ګردی میز، ټولګی، د خلکو ترمنځ جرګې، دغه ټول مو چې کړه مثالونه پکې ورکړل. عامه رسونه چې د تلویزیون، راډیو هم دغه رسنیو له لارې ترسره کېږي، چې په دغه کې یو پیغام په یو وخت تر ډېرو خلکو چې کېږي رسیږي. درنو زده کوونکو، د نن درس همدومره و. په راتلونکي درس کې د رسونې وسیلې وایو یا د اړیکې وسیلې وایو. همدغه اړیکې چې په کومه وسیلو باندې نیول کېږي، دغه د انسان ځان سره اړیکه چې په کومه وسیله نیول کېږي، د خلکو ترمنځ کومه اړیکه چې په کومه وسیله نیول کېږي، ډلهییزه اړیکه چې په کومه وسیله نیول کېږي، او همدارنګه عامه رسونه چې په کومه وسیله باندې نیول کېږي، دا په راتلونکي درس کې وایو. تر بیا ښې چارې، ښه وختونه، د خدای په امان.